رواني سلامتیا د انسانانو په ژوند کې ډیره مهمه ده. آیا پوهیږئ د هغه آوازونو ټولګه چې موږ یې په ورځنی ډول خپروو پر موږ او د نورو ښاریانو پر روح او روان څه اغیزه کوي؟ صوتي ککړتیا د هوا له ککړتیا څخه ډیره خطرناکه ده. شیر سلطانه د دې د حل لاره څه ده؟ د برېښنا په نشتون د وړو او آواز لرونکو جنراتورونو پر ځای د بټري له ذخیرې سره له سولر یا انورتر سیستمونو څخه استفاده وکړئ. د هوټلونو د سړک غاړې د محصولاتو خرڅولو او یا منډویانو لپاره د ویندو لاوډ سپیکرونو پر ځای له معلوماتي پلاکارتونو څخه استفاده وکړئ. د دوامداره او بې ځایه هارنونو او په موټر او موټر سایکل کې د لوړ غږ لرونکو هارنونو د نصبولو څخه مخنیوی وکړئ. د دې ټکو په ترسره کولو سره خپل ځان او خپل ښاریانو ته روحي او رواني آرامتیا ډالۍ کړئ. غږ چې څومره ښه وي بیا هم غږ دی، چې زیات شي بلا او له خطره ډک دی. په غږ به نړۍ نه ککړه او بد دی، ځکه هوساینه زموږ حق دی. ډیر ښه. دا پیغام تاسو ته د ښاروالۍ عمومیت، د ښاري حکومتولۍ، د عمومي ریاست او د امریکای متحده ایالاتو د خلکو په مالي مرستې لخوا وړاندې شو.